السلام علیکم هومیوپیتھک ډاکټر شبیر احمد تاسو مخاطب یم ملګرو. سن فلاور انګلیش کې ورته وایي، پښتو کې ورته نمرپرس مونږ وایي، اردو کې ورته سورجمکي وایي او ډېرې زیاتې فایدې لري. د دې د تخم چې کوم دی زموږ خلک په پښتونخوا کې ډېر کم کرونده کوي، کرلی کېږي ډېر کم، خو د دې فایدې تاسو ته پته ولګي تاسو به حیران شئ او زما امید دی چې زمیندار بیا دې کرل خامخا کوي. د دې په دې تخم کې، د دې په دې زړو کې داسې قسمه ویټامین دی، ویټامین ای ده، پروټین دی، میګنیشیم دی، سیلینیم دی چې یو خو هغه نارینهو دپاره ډېر بهترین دی. د چا لو سپرم کاونټ یعنی سپرم یې مني کمزوري وي او لیګو سپرم یې ورته ماشومان یې نه کېږي، نو هغوی دپاره ډېر بهترین دی چې هغوی دا استعمالوي، نو د هغوی به ماشومان انشاءالله کېږي د الله په فضل باندې. دې کې داسې قسمه ویټامین دی چې د دوایي استعمال ضرورت به تاسو ته نه راځي. دی دویم نارینهو کې پراسټیټ مسله وي، چې کله هغه هغې کې څه مسله راشي نو بیا د نارینهو ته د تشو امتیازو د وړو بولو ډېر تکلیف وي. نو چې کله پراسټیټ انلارجمنټ وشي، هغه کې څه تبدیلي راشي، نو هغه حالت کې چې تاسو نرپرست تخم استعمالوئ، دا خورئ، نو هم به ستاسو ته ډېره فایده درکوي په پراسټیټ کې، د پراسټیټ په مسله کې. د زړه د صحت دپاره، د زړه د پټو دپاره دا ډېر بهترین دی، طاقت ورکوي. او د جسماني چې کوم پټې دي، پټو دردونه، پټو کمزوري، هغه هم ختموي د نرپرست د زړي د استعمال. دویم چې کوم د نرپرست تیل دي، هغه ډېر زیات فایدې لري، یعنی دې سایډ افیکټ نشته. د دې چې کوم چکنایي ده، د دې چې کوم غوړوالی دی، هغه یو قدرتي او خالص غوړوالی د زړه لپاره ډېر بهترین وي. نو پخلي کې تاسو د نرپرست تیل استعمالوئ، انشاءالله تاسو به د ډېرو بیمارو نه محفوظ یې. د چا هضمه خرابوي، د چا قبض وي، خېټه سخته وي، یا یې های بلډ پریشر وي، نو هغوی دې هم د نرپرست تخم استعمالوي، فایده لري ورله. د نرپرست په تخم کې، د سن فلاور په دې تخم کې، په سیډز کې چې کوم دی، داسې ویټامین دی، ویټامین B6 او ویټامین B5 چې هغه زخمونه زر ښه کوي. د چا زخم زر نه ښه کېږي او لیټ ښه کېږي، نو هغوی د نرپرست تخم استعمالوي، نو په هغې کې هم ډېر زیاته فایده لري. دا د نرپرست فایدې دي. امید ستاسو به دا ویډیو خوښ شي، خو څه داسې سایډ افیکټ هم شته، نقصانات هم شته چې هغه تاسو کوشش کوئ چې هغه حالت کې مه استعمالوئ. یو خو ډېر زیات مه استعمالوئ، تاسو خېټه خرابېدی شي ورسره، بدهضمي ورسره کېږي. نرپرست د تخم زیات استعمال سره زړه خرابېدی شي، زړه کچه کېدی شي، الټۍ راتلی شي، دا ډېر زیات استعمال چې یا کوم خلک الرجیک وي، الرجي ورته، نو هغوی دې هم دا نه استعمالوي، ځکه چې هغه حالت کې بیا د فایدې په ځای نقصان کېدی شي. باقي ما چې تاسو ته ووایي چې دې کې سیلینیم دی، میګنیشیم دی، پروټین دی، ویټامین ای ده، ویټامین B6 5، دا ډېر زیات بهترین ویټامین دی. دې لپاره خلک سپلیمنټ استعمالوي، طاقت دوايان استعمالوي، نو هغې به تاسو نرپرست استعمالوي، تاسو د سپلیمنټ طرف ته به هم ضرورت نه راځي، او انشاءالله تاسو ته به په کور کې خپل د مسلو، د خپلو کمزورتیاو، د بیمارو حل الله پاک درکوي. نو کوشش کوئ چې چا ځمکې دي، هغوی څه نه څه د نرپرست کرونده کوئ خامخا، او بیا چې کوم د دې زړي دي، تخم دی، هغه محفوظ کوئ، صفا د یو شیشې په جار کې بندوئ، هغې منئ چې هوا نه لګي، او هغه تاسو بیا لږ لږ استعمالولی شئ. ملګرو، که دا ویډیو تاسو خوښ شوي، فایدې درکړي، زما چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ. زما دعا ده الله پاک دې ټوله ناروغه خلکو له شفای کامله نصیب کړي، الله دې ټول له صحت ورکړي، امین. الله حافظ.